هیئتی از وزارت مالیه کشور به هدف افزایش عواید مالیاتی، جلوگیری از مصارف بیجا و حل مشکلات پروسه های مالی اداره‌های دولتی به ولایت تخار سفر کرده است. رئیس سیستم مالی و معلوماتی وزارت مالیه که در رأس این هیئت قرار دارد، در نشستی با مسئولان محلی این ولایت میگوید که وزارت مالیه کشور تلاش دارد تا از مصارف بیجا در اداره‌های دولتی جلوگیری کند. چې ستاسو په مالی پروسو کې که څه مشکلاتي څه پیشنهادات لري هغه زموږ سره شریک کړئ. او څلورمه خبره دا ده چې یو همغږي یو هماهنګي د اداراتو په مابینځ کې د وزارت مالیې او د نورو اداراتو د مستوفیت او د نورو اداراتو په مابینځ کې د دې رامنځته کول او پیاوړي کول دا موږ د سفر هغه عمومي اهداف دي. په بې ځایه مصارفو کې بې ځایه چې ضرورت نه وي مصارف ونه سي. داسې یو پدیده د تیر جمهوریت څخه راپاته ده چې هر اداره کوشش کوي چې د کال په پای کې خپل تخصیص چې ورکول سوی دا ټول مصرف کړي. حال دا چې تخصیص یو تخمین دی، کېدای شي ته یو شي ته ضرورت سي، دا بوتل ته ضرورت سو مصرف وکړه، که دې ته ضرورت نه سو مې کوه، دغه پیسې بیرته ځي بیت المال ته. در همین حال مسئولان محلی تخار در این نشست میگویند که از مصارف بیجا جلوگیری میکنند و به مسئول هیچ اداره اجازه نمیدهند تا خلاف اصول وزارت مالیه کار کند. اسباب رفاه و تنعم و تعایش باید خودداری شود و خودداری از اسباب رفاه برای اراکین یک نظام اسلامی یکی از جمله اصول مهمه حکومتداری است. حضرت عمر از آنها برای والیاش برای عمالش خط روان میکرد که شما در اسبای بیرزون سوار نشوید. مستوفیت ها در ولایت من حیث نماینده وزارت مالیه نیز مسئولیت جمع‌آوری عواید و اجرای معاشات و مصارفات، واحدهای دوم بودجوی را مطابق قوانین طرز العمل ها و هدایت مقامات رهبری این وزارت به دوش داشته و همواره تلاش ورزیده تا عواید مالیاتی و غیر مالیاتی را به صورت شفاف جمع‌آوری و تحویل حساب دولت نماید. امارت اسلامی در حال به جلوگیری از مصارف بیجا در اداره‌های دولتی گام می‌بردارد که در اداره پیشین بخش بزرگی از بودجه کشور از سوی سیاسیون حیف و میل میشد. بیگ محمد احمدی، رادیو حریت، تخار.